بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زه دلته په خارج کې اوسم، زموږ ځینې دوستان یو حوض ته ځي، په هغه حوض کې لمبیږي او په هغه حوض کې کافران هم لمبیږي. نو اوس دغه حوض اوبه به مرداري که به حلالي، د دې لمبېدل پکښې جایز دي او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کافر د کافر خولا د کافر پسخورده دا مردار نه دي. البته که چیرې کافر د خپل ځان حفاظت ونه کړي او کافر د بولو مرداریو وینو شرابو څخه ځان ونه ساتي، بدن یا جامې په وینه یا شرابو یا ګندګیو وي، نو یو حوض ته ولویږي او بیا په هغه حوض کې مسلمان هم لامبو وکړي، نو بیا دا حوض ته کتل کېږي. که چیرې دا حوض غټ و، لس په لسو کې تر دې زیات و، نو بیا که څه د کافر په دې حوض کې غسل کړی وي او بدن مرداري یې په دې کې شیندلې وي، نو بیا د دې نجاست د کافر په وجه باندې د مسلمان بدن نه مرداریږي، ځکه چې مسلمان که چیرې بدن په نجاست وي ورولویږي هم په غټ حوض کې، او کافر ورولویږي هم یې بدن په نجاست وي، نو د دې نجاست په وجه باندې خو حوض که کوچنی وي په دواړو حالتو کې مرداریږي. یا په سترګو سړی په یو حوض کې نجاست وویني پر بل سر باندې او دست تازه کول روا دي، غسل کول روا دي. که حوض غټ و، لس په لسو کې یا تر دې زیات و، او لس ګزونه چې دي دا زموږ یو څه کم 15 ګزه کېږي. عام ډول د لامبو دپاره خو نو حوضونه غټ وي، نو لحاظه که غټ حوض وي پروا نه کوي او غسل پکښې کول او لامبو پکښې وهل جایز دي. دا د لس په لسو کې دا مسله را نقل کړې ده، رد موتار جلد اول صفحه 141. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.